تعلم ان الله داوس حکمت اشاره دا علم تعلم ما یتا د پتنشتا ان الله چې بشک الله له د الله د پاره دی ملک السماوات حکومت د اسمانونو او الارض حکومت د زمکه وما لكم نشتستاسر پاره من دون الله سوا د الله نه من ولي سوق دوس ولا نسویر نسوق امدادي د الله نه بغیر ولي نشتا د الله نه بغیر نسویر نشتا نسویر او ولی مېس کې مفسرین فرق کړی دی چې ولی هغه چاته ویل کېږي چې عذاب د نزول مخکې لري کوي یعنی عذاب را روان دی او لا نازل شوی نه دی دا ولی هغه ذات دی چې د دې نزول مخکې د فکول شي د الله تعالی په دې باندې قادر دی لکه هغه حدیث راځي چې کله کله سړی سوال وکي او دا سوال قبول نشي او په د باندې عذاب راځي د دې سوال په باندې هغه عذاب د پشي دا کار د ولی دی او نسویر چاته وي نسویر هغه ته وي چې عذاب نازل شي دا غي نه ورستو د ولش ام تريدون ام یا استفهامی دی آیت صغاری یا ام پمانا د بل باندې دی ته ام منقطع او د تفسیر په جبه کې ام تريدون بل تريدون بلکې تاسو غواړی یا آیت صغاری ان تسالوا رسولکم چې تاسو ته پوښتنه وکړئ د خپل پیغمبرنا دې سوال نه مراد سوال نه اعتراض دی اصل کې دا اصل کې اعتراض دی چې په نبی علیہ السلام د جبرئیل علیہ السلام په حق کې اعتراض شوی چیرې جبرئیل سره زمنګ نه لګي زمنګ دشمن دی ځکه زمنګ پلار نه کې وجلې دي دا اعتراض او دویم دا چې بیزه سوالونه لکه نبی علیہ السلام له کس راغی د الله نبی زما او خوره کې شوی دا او خو بچرته ای نو په دې نبی علیہ السلام خپه شو چې زه په اوخنه دوه نه خبر یم زه په غیب خو نیم خبر دویم یو کس ول راغله دی یا رسول الله زما پلار سوک دی نبی علیہ السلام ته په پته نه و خو دا غټیم ورته وਹੀ وشولا ورته وਹੀ استا پلار پلانې دی د چې چاته پلار وایو هغه ورته ونه وایو هغه پښو ول تا ګور زما پلار ماته سم یاد نه کو بل څوک دراته یاد کو نو کله چې معلومات وکړل په حقیقت کې دا د خپل پلار نه پیدا بلکې دا ولدي زناو بیا خپاو نبی علیہ السلام سره نه لګیدل په دی باندې یا نبی علیہ السلام صحابو ته خبردار حج د باندې فرض دی یو صحابي د اقرع رضی الله عنه اقرع ابن حابس وی افی کل عام یا رسول الله د الله نبی هر کله فرض دی نبی علیہ السلام خاموش لګو خبادو تقار شو وی کما درته ویل چې آو تاسو هر کله کولې شو نو شو کولې بیا دا خو الله وحی را لګلې ما درته او ویلې و زمانه خو نه او خطلې نو دا به تکلیف وي دسته بوسونه مکه وي چې په دې باندې بیا تاسو تکلیف ملاوي ان الله ويم تريدون تاسو غواړئ ان تسالوا رسولکم چې تاسو نو کې د خپل پیغمبرنا کما سئل موسی لکه څنګه چې تاسو شو د موسی عليه السلام نه من قبل مخکي هغه کوم تاسو ارین الله او ابن کثیر لیکلی دی عبد الله ابن عباس قول له چې په قران کې د صحابه کرامو د نبی علیہ السلام نه صرف 12 تاسو نه کړل صرف 12 او ټول په قران کې موجود دي یعنی صحابه کرامو په نبی علیہ السلام نه تاسو خو سکه چې رسول الله به تاسو کو هغه جواب به نه کو تاسو به کتلی پلانیا د دینه خبره وي الله او رسول اعلم الله او رسول ته پته را رسول الله د سوال جواب به نه کو لکه معاذ وی رضی الله عنه رسول الله ماته چې معاذ اتدري ما حق الله علی عبادی پته تشته چې د بندګانو باندې د الله بندګانو کوم حق دی ما الله رسول خبر دی دی به جواب هم نکو دومره ادب وبدي کې امام قرطبي وی دا د ادب و جواب چې سوال کم کول ځکه هغه ته پته و چې دین خو اسیم بالله پورا کې د پیغمبر په واسطه باندې نو موږ لا جواب وسړو پکار نه دی ورسته به جواب خپل باندې وشي نو کوم چې ډیر ضروری وي او دولسته پوښتنه دی واغه شوی دی زیات نه دی شوی او امام بخاری رحمه الله یو حدیث پیش کړی د نبی علیہ السلام چې ان اعظم المسلمین جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته و اذا ټولنا غټ مجرم په مسلمانانو کې هغه دی چې هغه دی چې تاسو کی او مخکې هغه شی نو حرام او د سوال په جوابانه حرام شي دا به د قیامت پر الله تعالی د لبډېر سزا ورکړي چې ستاسو سوال د وجنه دا شی په خلکو باندې ګران شو او موږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقه خودلې ده چې لا تبحثوا عن اشیاء یا ان الله سکت عن اشیاء فلا تبحثوا عنها الله تعالی د ډیرو سيزونو چپ شوی دی فلا تبحثوا عنها بحث تمکوي من غیر نسیان الله نه يرم نو تاسو بحث مکوي لہذا جائز دي نو کوم شی چې الله وت حرام نه دی ویلې رسول وت حرام نه دی ویلې حرمت نه ثابتيږي دا به حلالي دې ذکر ابل شی هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا کدا وضاحت من کړه ومن يتبدل الكفر چا کفر واغستو تبدل معنا من اخذ برزم کړي وا فبدل الذين کی ومن يتبدل الكفر چا کفر واغستو بالایمان په ایمان باندې فقد ضل سواء السبيل یقینا دا بلال شو د دې غلارنا کفر بدل کو
په ایمان من ایمان ورکو. نو سوال لذي دي يهوديان سره خدا ایمان نو نو څنګه بدل کو؟ جواب مونږ کړو چې فطری ایمان خو سره او فطری ایمان لري کو کسبی کفر واغستو. ود كثير من اهل الكتاب واری ډیر اهل کتاب لا يردونکم دا خبره ارمان چې تاسو واړی لو يردونکم لو کا تمنایش نبی دا معنا وا ارمان چې تاسو واړی او کل من بعد ایمانکم رسل ایمان تاسو کفارن کفر کوونکی دا کافران غواړي ارمان اراده چې تاسو د ایمان نورست بیا کافران شي مرتد شي تاسو په ارتداد ډیر خوشالي ولی حسدا من عند انفسهم حسدا د وجه حسدنا من عند انفسهم چې د زړونو راوتل دا من عند انفسهم چې د زړونو راوتل دا حسد دا کینه د زړونو راوتل دا حسدا د وجه د کینه نه من عند انفسهم چې د زړونو د دنه د زړونو راوتل دا من بعد ما رسولنا تبين لهم الحق چې حق ورته ښکار شوی دی حق نو مراد محمد صلی الله علیه وسلم او پیغمبر ښکار شوی دی قران ورته ښکار شوی دی نو حسد پدې کېو او د حسد بدلتا هغه واقع ویل واکم چې مشکات کې مدو ابن کثیر لیکلی دا چې سفیر رضی الله عنه فرمایي چې زما بلار خویی او زما تر ابو یاسر هغه د نبی علیہ السلام قال لاړل او واپس راغله نو زما تر ورته وې دا سړی صحیح پیغمبر دی وای او صحیح پیغمبر دی ویل ایمان په ولې نه راوړو ویل بس نه راوړو بنا زد د وجه نه راوړو او دا زمون سړی نه دی ځکه ایمان نه راوړو دا حسد پدې کېو فاعفوا واصفحوا فاعفوا ما في وكي وصفه او مختوار وي فاعفوا ما في ورتوكي وصفه درگزر ورتوكي عفو او صفحه عفو او صفحه کې بعض علما فرقونه کړی دي چې عفو ستوي او صفحه ستوي وي عفو دې ته چې په ګناي مرانیسا اگر کته ته کنزلې ولې نه کوي بدره دې ته ولې نه وي په ګناي مرانیسا او صفحه چې او اظهار ورته مکوه اظهار چې زستانه خپېما مخ اړول خلکو ته اګنور کول وای چې هغه چې سړی څوک چاله اړو لیفت نه ورګي ته صفحه وای مخ بل طرف ته اړول مخ چې تور تاړو نه وي چې زستانه خپېما نفعفو ما فی ورته وکي په ګناي مرانی سي وسبهو مخ ته واړوي اګنور کوي درگزر ورته وکي حتا یاتي الله بامره حتا چې الله خپل حکم راولي حکم سره حکم یا توفیق دی ایمان دی الله مطلب دا علماوی دا آیت اصل کې د باب د اخلاقیات نه دی څنګه د باب د اخلاقیات نه دی خ اخلاق سره پیشا نو په دې طریقه الله توفیق دی ایمان ورکی نو به امر وینه مراد توفیق دی ایمان دی دویم دا چې دینه مراد دا دی چې دا اول وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله منکو چې په مکه کې جنگ مکوا او بیا چې مدینه ته راغلو هم په اول وخت کې د جنگ اجازه نو د فعفو د وصفه امر چې عفو کو صفحه کوا بیا اتلس میاشتې بعد جهاد حکم راغی په سورته حج کې چې اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا او سورته بقره کې بیا حکم راغی چې قاتلوا جنگ وسره وکړي نو بیا ته حکم د جهاد مراد هلاکت مراد ده ان الله على كل شيء قدير الله پارسمانه قدرت لرونکی دی اخوا ترجمه سانه ده قران ته ګورئ واقيموا الصلاه مسقائموا واتوا الزکات زکات ورکوي بدنی او مالی عبادتونه کوي او ما تقدموا چولګي تاسو مخکلیان کوسکم د خپل ځان د پاره من خیر یو نیک عمل تجدوه تاسو بداغي ثواب او عند الله الله سرا ان الله بشکل الله تعالی بما تعملون تاسو د عمل بصیر خبر ده تاسو عمل ته ګوري ان الله بشکل الله تعالی بما تعملون تاسو په عمل باندې بصیر لیدون کې دا وس دي ته یو زجر ورکي مخکم دا ذکر شیو چې يهوديان وویل من بجنت تزو عیسایان وویل من بزو الله وی بدلیل خبره کوي وقالو دی وی لن يدخل الجنه هرگز با جنت تن داخليږي الا مگر من ها سو کان هودن چې دا يهودي وی يهوديان بلا خبره کولا او نسوارا یا عیسائی وی عیسایان بلا خبره کولا تقول النسوارا لا يدخل الجنه الا النسوارا وتقول اليهود لا يدخل الجنه الا اليهود دا معنا شو تلك امانيهم داد دي ارزوغان دي بغیر دلیل قل او ورتا امانی جمع د امنیه دارزو چې سره د ځان د پاره ما قدره الشخص لنفسه ولا يكون عليه دلیل ځان د پاره وی دلیل پنی قل وتها تراوی برهانکم دلیل خپل ان کنتم صادقین کتا سرشتنی بلا سمانا دا بلا د اضراب د پار راځي اضراب معنا د مخ کی خبر نه سره مخ اړي چې دا مخ کې نه خبره ټیک نه ده یعنی بل يدخلوا غيركم الى الجنه داخلي لباس تاسو نه سیوا خلق جنت تاسو نه من اسلم چا چې تابع کو وجهه خپل مخ ذکر د جز مراد ته کول استعاره ده
مجاز مرسل چې ورته وایي یعنی من اسلم وجهه چا چې ځان تابع کو دا معنا ده لله د الله لپاره وهو محسن او دا محسن معنا صدا یعنی دا موحد دا مسلمان دی نیک عمل کو مسلمان هم دی محسنون عقیده د اسلام دا نیک عمل کوونکی دی فله اجره پر اجر عند ربی د الله سره ولا خوف علیهم نبیر بدیوانی ولا هم يحزنون بغم جنوی وقالت اليهود دا دویم بل زجر دی بدیوانی چې په خپل مېس کې به د حق نه انکار کو وقالت اليهود يهوديان بويل ليست النصارى عيسایان ندي على شيء مراد دین دے پیس دین معنی د عیسایانو دین صحیح دین نه دی وقالت النصارى او عیسایان ليست اليهود ندي يهوديان على شيء پیس دین معنی دین صحیح دین نه دی وهم يتلون الكتاب حال در دې کتاب لولي کتاب نه مراد تورات او انجیل له چې دی تورات انجیل ویلي او پاره کې دا خبرې نشته ده كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم دا يهوديان او عيسایان وبویل چې يهوديان عيسایان په خپل منځ کې پسې دین ندي الله ویل كذلك دا غشان قال الذين ويل باغ کسانو لا يعلمون چې نه پویدل مثل قولهم پشان دینا د دوی باندې و دې سوینا به خلقم کولا چې ابو نه پویږي دا خو تعلیم یافته خلق او جاهلانو هم د خبره کولا دا سوق دی لا علمون مکی مشرکان د مکی مشرکانو با مسلمانان ته ویل کنه چې لستم علی شیء تاسو په دین نه نو كذلك دا شان قال الذين ويل با خلق لا يعلمون چې نه پویل مثل قولهم پشان د خبرو د دوی پشان د وینا د دوی فالله يحكم بينهم الله وفصلوا کی دی پمنس کی یوم القیامت د قیامت پر ورځ فيما پاس کی کانوا فی اختلافون جدی وک اختلاف کو پنځم زجر ومن ازلم دا زجر دا چا د پر ده چې دا د الله د ذکر نه د الله د توحید نه او د جماعت نه او د منځ نه او د عبادت نه څوک بندي نو الله اداره ظالم دی چې د الله د ذکر نه او د عبادت نه د جماعت نه څوک بندي دا غټ ظالم دی د دې په اړه کې علما او شان نزول هم ذکر کړی دي چې دا اصل کې د حدیبیه هغه مسله مراد ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د 1400 صحابه سره روان دي عمره لا چې کله مکه ته ورنږدې شو حدیبیه مقام ته دا مشرکان رااله نبی رسول الله والسلام او دا ملګری بنکل او اخر روغه په دې باندې وشولا چې سکل خو بخامه خازي یو کال پتا سو په باندې د کال لبرازي الله ډېر ظالمان دي چې د الله د جماعت نه خلق بنکل د حرم شریف نه خلق بنکل یو دا معنا ده د دې سره علماء د بخت نصر چې کوم عیسائی حکمران دي دغه په باره کې نازل شوی دی چې هغه يهوديان د بیت المقدس نه بند کړل او بیت المقدس وران کړو او د يهوديانو سخت دشمنو پرون ابل ورځ موږ ویلو چې دا کله راغی شام ته د حضرت یحیی علیه السلام وینا د جوش او ته پوسو کو د سوق دی ول دا یحیی علیه السلام د چا وجل دی نو قار ولا ورغه چې دا يهوديانو اسم دشمنو نو د عیسی د یحیی علیه السلام په عوض کې او یا زره يهوديان وجلیو نو دا بیت المقدس چې دا د يهوديانو قبله ولا غینه خلق بن کړو نو الله تعالی ورته چې تاسو ډېر لوی ظالمان یې نیا د دې مشرکانو بارے نازل لے یا دغه عیسایانو بارے نازل لے او قائد په عموم باندې پریږدو نو بیا یې مخ تفسیر دی چې هر څوک ته مراد ده څوک هم چې د الله د جماعت نه څوک بندي دي ته ظالم ویل شوی دی دیو جن جماعت د پاره خو شریعت کې د وقف خبره ده وقف د وقف مقصد هم دار چې سبب کې څوک خپل جاگیر نه کوي چې تابع کې مونږ پر एकदम تابع کې نه پر एकदम یا زمنګ د محلي خلک برازي د بل محلي ون راځي نه جماعت ته هر څوک زی او کوم جماعت باندې کله پابندي ولګي چې ته برازي ته بن راځي نو هغه جماعت خو بیا مسجد زرار جوړيږي جماعت خو دا وقف د الله لپاره ځکه په جماعت کې د چا تصرف نشتا خجیولا ومن ازلم ممن منع سوق للوی ظالم دے ممن دغه چانا منع چې منع کوي مساجد الله د الله جماعتونه څنګه منع کوي ان د دې خبرنا یذکر فیها چې یاد شي په دې جماعتونو کې اسمه نوم د الله اسمه معنا یتلا فیها کتابه د الله کتاب په ذکر شي منس پکې وشي د توحید سره د الله نوم یاد شي وصافی خرابها کوشش کوي دغه په خرابولو کې نو خرابول یا خو د بخت نصر مراد دی بیت المقدس وران کو او یا د دینه مراد خرابواله نو خرابواله دوه قسمه دی چې جمعات نه خلق منه کې مونږ پکې نه کې جمعات خراب شو یو ظاهری خرابواله دی چې جمعات سره شهید کې ورانه کې او دویم نمبر باطنی خرابواله هم دا دی چې عبادت نه خلق بن کې څوک ناراضي ولن جمعات خراب شو
اولئک دا خلق ما کان لهم ندی مناسب د دوی سره يدخلوها چې داخل شدي جمعتون ته الا خائفین جمله خبریه ده په معنا د انشائیه د سیوایا الا اخیفوهم بالجهاد مگر په جهاد باندې ويروي څه مطلب نبی علیہ السلام ته وی چې تاسو په حدیبیه کې منع کړی اوس جهاد سره وکي او د بیت الله نه وباسین الله حکم راولې وو کنه چې نن د دې کان لباد به مشرکان انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا دې کان لباد مشرک ناراضین اخیفوهم بالجهاد یو معنی دا دویم نمبر دا چې دا پیشنګوئی ده د قران پیشنګوئی ده او جمله خبریه په خپل معنا باندې ده څنګه پیشنګوئی ده دا صبر تلقین دے مسلمانان ته په الحال چې تاسو صبر وکړئ تاسو په الحال جماعت نه بندي په حدیبیه کې راغون کړئ الله به اختیار درکې او دا خلک چې بیا تاسو جماعت ته راځي دا به یریږي جماعت باندې شرات لې او هغه وش ولا چې کله مکه فتح شولا اتم کال له رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو چې څوک کور تلال هغه په امن کې نو حرم ته خلک را لریدل حتی چې ابو خطل په نوم باندې شوکس دی ابن خطول چې نبی صلی الله علیه وسلم ته کنزلی کولی دا راغه او ډیر په یره باندې حتی د کعبه دا پردی راونی ولی نبی علیہ السلام ورته کدا کعبه ته دن ملال شي دا مړ کوي اقزه بنی هغه مردار کو ځکه پیغمبر ته کنزلی کولی نو دا پیشنګوی وا او دا بالکل ټیک ټاک د قران پیشنګوی زر حاصل شولا ما کان لهم ندی مناسب د دې سره يدخلوها چې داخل شي جمعتون ته الا خائفین مگر تاسو دا په جهاد باندې ویروي مگر په د سیال کې جديريږي لهم فی الدنیا خزي د پارا په دنیا کې شرمندگی دا ولهم د پارا فی الاخرته فاخرت کې عذاب ده عظیم لوی زکه چې د الله د جماعت خلق بندو ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله مغرب د الله د پارا مشرق هم ده مغرب هم ده فاینما تولوا کم طرفتم چې مخوارو فثم وجه الله د غزه کې د الله مخ ده آیت د متشابهات نه ده څنګه د الله مخ ده کمایلی او بشانه څنګه چې د الله د شان سره خای او یا متأخرین معنا کوي فثم وجه الله فثم رضا الله په غزه کې د الله رضا ده چې الله درته ویل دلته موږ کو او تعالی ته موږ کو الله په دې راضي کیږي د دې آیت شان نزول کې دا لیکل شوی دي چې صحابه کرام یو ورځ د نبی علیہ السلام سره زاد المسیر کې ابن جوزی دا ذکر کړی دی شای نزول چې صحابه د نبی علیہ السلام سره تور تیار د شپه دا نبی علیہ السلام ولال دی او صحابه کرام ولال دي نو قبله معلومه نه کړه دا قبله چا یو طرف ته منځو کو چا بل طرف ته منځو کو نو کله چې سبا منځو کو نو دې ته پته ولګیدل چې موږ قبله ته منځ نه دی کړی صحیح چا کړی دی چا نه دی کړی نو په ذکرو ذالک لرسول الله صلی الله علیه وسلم دی نبی علیہ السلام ته وی چې بیګه خو زمونږ د منځونو وران شوی دي نو فانزل الله هذه الايه الله آیت راولې چې خیر دی لله المشرق والمغرب مشرق هم د الله دی مغرب هم د الله دی یعنی مشرق هم د الله په حکم باندې مخ کوي مغرب هم د الله په حکم مخ کوي نو بس منځ کول مقصود الله تعالی ستاسو د منځ کړی دی هو دا مسله فقهیه ده کا چې یو ځای تلال شي او قبله د تنه د معلوماتو اول به تاسو کې دا مسله د فقه کې اول به تاسو کې چاته به وې چې قبله کم طرف ته ده او که ورځ د نور نه به ته معلومه شي چې دا قبله دې سیټ ته ده نن سبا خو آلاتم دي اوس که څوک نشته دی څوک نشته نو بیا وسکه نو بیا تحری ورته وي تحری سوچ وکړه په خپل باندې عقل وجنګوا کې دې شي دا قبله دې طرف ته کې دې شي دې طرف ته نو بیا په هغه ځوان غالب باندې فیصله وکړه او هغه طرف ته بودريږي نو مونږ دی وشو اوس چې مونږ دی وکړو او بیا ته پته ولګیدل چې ما خدا مونږ بل طرف ته کړی دی مونږ دی شوی دی بیا خو دریم نمبر مسله پکې دا ده چې کله تا مونږ کو په دې مونږ کې ولاړ وي او په دې مینس کې څوک راغی درته ویل چې لکه قبله دی غلطه ده نو هم براتاويږي هغه قبله ته بودريږي لکه څنګه چې د قباء په جماعت کې خلک ولاړو بیت المقدس ته او هغه صحابي راغی ویل تاسو ته پته نشته چې قبله خو بدل شوی ده نو په دې مونږ کې راو وختل بل طرف ته او بل دا چې چا درته ونویل خو په خپل باندې سوچ راغی نور را وختو چې دا قبله خو دې بل طرف ته ده نو دا قبله بیا ته بدل کی دیتا تحویل القبله وی دا د منځ د پاره او د منځ کون کې د پاره دا ضروری ده د دې سره سره د لله المشرق والمغرب یو مقصد علماء دا بیان کړی دی
او سید قطب شهید رحمه الله وی دا د تحویل قبله د پاره یو قسم تمهید ده زلال القرآن لیکلی دی ذکر رستو راضی سے یقول سفهاء من الناس ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ودا غي د پاره یو تمهید دی مخکې چې قبله بدلیږي نو مخکې چې د مسلمانانو په ذهن کې خبره وي چې ګوره مونږ یوازې په دې یو ځای کې منحصر نه دی چې هم دې طرف ته مونږ کې اصل حکم د الله منلی دغه مقصد ده او دریم نمبر د دې مقصد د الصلاه علی الراحله پسورلی باندې سړی مونږ کې پسورلی باندې چې مونږ کې نو پسورلی باندې نفل مونږ سړی کې نفل مونږ سورلی مطلب گاڑی دے جهاز دے موٹر سائیکل لے اس دے ټټو دے قچر پدې باندې سړی روان دے نو سورلی کوي او سفر کوي نو دا منځو په سورلی باندې کولې شي چې کم طرف ته مخ راغې د منځ کېږي کم طرف ته مخ راغې منځ کېږي او دا عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما هغه په سورلی باندې منځونه کول خو چې کله وتر به کول وتر له بدای را کوزیدو بیا وتر له ورا کوشو او پس مکه باندې به وتر وکړل وتر واجب منځ دی نو دا پس مکه کول نو فرض منځ به هم سړی سورلی نه را کوزيږي چې فرض منځ دی نو بیا به سورلی نه را کوشي او چې نفل منځ دی نفل منځ په سورلی باندې بیا جایز دی فاینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم ان الله بشک الله واسع فراخ رحمت والا دی علیم په هدی الله دا الله تعالی صفاتون شو وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض دا اتخاذ الولد عقیده باندې رد دی چې وقالو دی واتخذ الله نی ولد ولدا زویلرا لکه عیسایانو بل مسیح د الله زوی دی يهوديان بل عزير د الله زوی عليه السلام الله وي پاک د الله بچی نشته لم يرد لم يولد ذات ته وقالوا دي وي اتخذ الله ولدا الله د الله زوی ولد د الله بچشتا سبحانه دای جواب ده سبحانه دا یو جواب ده د دلیل باندې دا خبر رد کړي دلیل اول سبحانه پاک د الله د بچی دیونه حاجت وته نشتا دویم دلیل حاجت زکه نشتا جبل له ما في السماوات والارض بلکې د الله په اختیار کې دي ټول هوا چې په اسمانونو کې دي ول ارض پس مکه کې دي دریم دلیل کل له قانتون ټول د الله تابعدارینو بچو باندې سکی عبد الله ابن عباس قنوت لفظ قرآن کې راشي طاعت په معنا باندې وي او دارنګ د ذلت او د عجزۍ په معنا باندې وي سلورم دلیل بديع السماوات پیدا کون کې د اسمانونو او د زمکه دي کړی دي اسمان مخکنو الله پیدا کو زمکه مخکنو الله پیدا کړلا نو الله تعالی اسمان زمکه پیدا کول شي قدرت مرلوی دي نو بچو باندې سکی دا دلایل اربعه باندې دا خبره رد شولا چې د الله بچی نشتا بديع السماوات والارض بديع د بدعت نه ده بدعت نوې شي ته ویل کېږي نوې کار یو بدعت لغوي ده بل شرعي ده لغوي بدعت نوې کار ته ویل کېږي لکه تراویح بچ د نبی علیہ السلام او د ابوبکر صدیق د زمانې ورستو جمعات کې صحابه کرام ولال دي څوک ځان لا انفرادي تراویح کوي یو ځکه جمع ولار دا بل ځای ولار دا په یو کس په پنځه ولار بل په لس ولار حضرت عمر ابن خطاب راغی جمعات رضی الله عنه چې وکتل خلق ځان له امامانو پسې ولار دي والناس اوزاع متفرقون الفاظ دي جدا جدا ډلې نو حضرت عمر ول زما خو خدادا چې دا ابي ابن کعب پتاس کړي لوی قاری دی دا ابي ابن کعب مخکم او تاسو په شاته ودرېږي دا یو امام د لمونځ کې څومره خون بکي هغه ول ټیک دا نو په سوال باندې ابي ابن کعب سے مخکې دی او ټول صحابه کرام پسې ولال دي او حضرت عمر فاروق سے ورتل شل رکعات منځ ولا کوي تراویح دا رمضان میاشوا نو دغه وخت حضرت ابي ابن کعب صحابه ول شل رکعات تراویح کولې په سوال باندې حضرت عمر فاروق سے براغي حضرت عمر فاروق سے په خپل باندې په دې جمع کې نشتا ځکه خلیفۃ المسلمین د نور کارونه ډیر زیات دي په سباله چې جمعه تراغه چې وکتل و نعمت البدعه هذه ډیر کلنا بدعت مو کو کله بدعت ده بدعت کې خو کله خو بد نه بدعت کې حسن او قبیح نه هغه علماوی کنه چې هر بدعت حسن چې خپلی او هر بدعت قبیح چې د بلی چې بلې کې نو قبیح چې خپل کې خلکو ته حسن ښکاری خو دې بدعت نه لغوي بدعت مراد ده ناشنا کار مخکې د سنو شوی او شرعي بدعت ده چې احداث الامر ما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن صحابته دسي نوې کار چې نه د رسول الله په زمانه کې او نه د صحابه په زمانه کې او نه د تابعین په زمانه کې ځکه دغه خیر القرون مشهود لها بالخير دي چې په دغه وخت یو کار نه دی شوی نو دغه ته بدعت ویل کېږي هر هغه کار چې په دی شوی او منګه کو او هغه دین ګڼو دي بدعت ویل کېږي دین یې ګڼو دیو جنا بعضی سيزونه ناشنا دي خو هغه مونږ دین نه ګڼو لکه دا لاوډ سپیکر دی په دې باندې درس خلک کوي په دې باندې اذان ویلېږي په دې باندې منځ ویلېږي
منس پکېږي نو دا خو داسې بدعت دی چې دا للدین ورته بیا وایي یو بدعت للدین دی بل فی الدین دی للدین معنا دا چې په هغې د دین خدمت کېږي نو په لاوډ سپیکر د دین خدمت کېږي دعوت تبلیغ کېږي منس کېږي او یو فی الدین دی نو فی الدین دا معنا ده چې په دین کې هغه ته عبادت وګڼي دا بیا ګناه ده دغه بدعت فی الدین دی او للدین لکه دا موبایل شو دا آلات شو د میډیا وغیره دا شتونه ټول بدعت للدین دي نو دا جایز دي دغه بدعت بیا صرف بدعت لغوي ویل کېږي نو بدیع السماوات والارض الله تعالی ناشنا پیدا کوونکی د اسمانونو د ځمکې نه ناشنا ولې دی ناشنا دا دی چې اسمان بغیر د ستنو پیدا دی بغیر عمد ترونها او ځمکه ناشنا ده لاندې پکې وبدي د پاسه خاور ده والارض و اذا قضى امرا کله چلا فیصله وکړي د یو کار کله چلا حکم وکړي د یو کار کله چلا اراده وکړي د یو کار فانما یقینا یقول له هغه تكون شاء فيكون غشیدا پنځم دلیل دی چې الله تعالی کن فیکون ذات نو بچو باندې بیا سکیدا دلایل خمسه په دې باندې رال چې د الله بچی نشتا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین